زموږ سفر له دې ځایه پیلېږي. د ملبورن هوایي ډګر د استرالیا د لویو هوایي ډګرونو څخه دی، خو د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو په شکل لکه دوبۍ، دوحه او سنګاپور په شان بیا لوی نه دی، یعنی د استرالیا په سطحه لوی دی. د استرالیا یو منفي پوینټ دا دی چې دا د نورو هیوادونو نه ډیره لرې ده او اکثرا سفرونه یې ډیر طولاني وي. زموږ فلایټ د قطر ایرلاین سره دی، 2 ساعته نور هم باید منتظر شم. که په سفر کې د مطالعې شوق لرئ دلته کولی شئ کتابونه هم واخلئ او ترې وګورو کوم کتابونه لري. هو اتومیک هابټس دا یو د بهترینو کتابونو څخه دی. دا هم د قطر ایرویز خواړه، دا یې ډوډۍ ده، ښه نرمه ده، دا اوبه، دا هم سلاد دی او دا فرني مزهدار ښکاري او دا هم زموږ خواړه. موږ لا اوس هم د استرالیا په خاوره کې یو. د 14 ساعته اوږد سفر وروسته لا هم زموږ سفر ختم نه دی. ایله اوس د دوحې هوایي ډګر ته راورسېدو. دا هوایي ډګر د ملبورن هوایي ډګر څخه ډیر لوی دی. پوره 3 ساعته بعد د ایران مرکز تهران ته ورسېدو. دا ښار د ایران تر ټولو غټ او پرنفوذه ښار دی چې شاوخوا 8 میلیونه خلک پکې ژوند کوي. بله دا چې د دنیا تر ټولو غټترین سوداګریز مرکز په ایران کې دی. راځئ چې ځینې برخې یې وګورو. د ننوتلو ساحه یې څومره ښایسته جوړه کړې ده. د مڼۍ څومره ښایسته ښکاري. ایران مال د دوبۍ مال نه لوی دی، کوم چې په 915 هجري ځمکه کې جوړ شوی دی. دې وړې نقشې نه ښکاري چې څومره غټه ساحه یې نیولې ده. دا کورونو ته وګوره، ونې څومره جالبې دي. او پاس هلیکاپټر هم ښکاري. هغه هلیکاپټرونه ښکاري. راځه دلته وګورو چې پاس څه شی دی. مرکز تفریحي مرکز دی، سینما ده، کتابخانه ده. تاسو لاړ شئ کتابخانه وګورئ. دې خوا بیا رسټورانټونه دي، ډېر غټ دی. ډېر غټ. د مطالعې لپاره بهترین ځای دی، یعنې دلته نه کتاب راواخله او بیا هغلته ځان ته کافي راوغواړه، هم د کافي نه خوند واخله هم مطالعې نه. بهترین ځای دی. دې خوا ته بیا غټه کتابخانه ده. واو څومره غټه او ښایسته. ټول ډېرې فارسي کتابونه دي که نه؟ شاید وي نور هم من انشټاین خو ورته ولاړ دی. ستا د خوښې کوم کتاب شته پکې؟ صبر وګورم. اخواته نور کتابونه هم شته که بیا غواړې چې یو څو دانې واخلو. فکر نه کوم انګلیسي یا پښتو کې. انګلیسي کتابونه هم شته. دا وګورئ، هر نوی کتاب چې راځي ایرانیان یې ډېر زر ترجمه کوي چې دا کار یې د سایلو دی. د یوفل کتابونه هم دلته شته ستا د خوښې؟ یوفل نوحه. د دې کتابونو په لیدو سره مې یو خبره ذهن ته راغله. زموږ او ستاسو په وطن کې کله چې یو نظام بدلیږي، د تېر نظام د لیکوالانو کتابونه د بازار څخه ورک شي یا په اخیستلو بندیزونه ولګول شي. خو ایران وګوره چې یو مذهبي رژیم دی پکې، بیا هم د یوفل نوحه هراوي چې د دیني افکارو ضد لیکنې کوي، بیا هم د هغې کتابونه داسې ازادانه پکې خرڅېږي. دې ته ازادي د بیان وایي. په دې کې د څومره کسانو نومونه زده دي؟ د ډېرو مو زده دي. کوم یو دې د خوښې دی؟ د خوښې مې ماري کیوري. ماري کیوري. څوک چې مطالعه لري باید د هر یو نوم یې زده وي. د هرې تابلو ته چې ګورې انسان ته یو خاص احساس ورکوي. د هنر خاوندان دا احساس درک کولی شي. که تاسې ته مې ولاګ نه جوړولی، تر د شپې کېناستم دلته مې مطالعه کوله. پاسه چې ناوخته دی. دا د رسټورانټونو ساحه ده، ډېره لویه ده او ډېره انټیک یې جوړه کړې. ګوره څومره ډېر رسټورانټونه دي پکې. راځئ چې دلته کافي وڅښو. دا هم زموږ کافي. زما کیک نه چا خوړلی؟ چا به ترې خوړلی وي. ایران مال 3 کتابخانې لري، خو لاندینۍ تر ټولو ستره ده. دا یو عمومي سالون دی، ډېر ښایسته فرهنګي ډیزاین یې ورکړی. دلته هم د ځینې ادیبانو
مجسمې جوړې کړې دي. دا غر دی خو دومره خلک پکې نشته. او دا خو غټ دی د مساحت د نګاه نه غټ دی. که د خلکو په حساب شي اس ام شاپینګ سنټر چې په فلیپین کې دی هلته ډېر خلک ځي. هر کال 50 میلیونه خلک هلته خریداریانې کوي. دلته دومره خلک نه راځي. دا یې فرهنګي سالون دی چې د ایران په سبک جوړ شوی. ډیر زیات بخښونه لري د لوبو، تاریخي، موزیم، کتابخانه، خریداري، رستورانټونه، یعنې په یو ورځ کې که څوک وغواړي ټول ځای نه نشي لیدلی. دا هم د ډیکوریشن یو دوکان دی د ګلونو. څومره ښایسته بوی دی دلته. ښه مې په یادېږي چې زموږ په کورونو کې یو وخت دغسې د ډوډۍ ښکاری وي. اوس یې هم د ګرمې ډوډۍ خوند زما په خوله کې دی. استرالیا کې به زه درته پخوم. بالاخره ګیم زون مو پیدا کړه. دا یې د لوبو ځای دی. ډېر وګرځېدو، څومره غټ و. دا ګیم زون دی. ګیم زون یې دومره غټ نه دی یا غټ دی؟ نه نه دی. خواننده شو. غواړې سندرې زده کړې؟ دې ته نه ځې؟ دا هم اسلحه، دا هم زما مرمۍ ورته وایي که نه؟ یا مرمۍ او هدف. دا هم د شی دی، ګورو چې څوک یې ګټي. هغه هم هدف. په دې باندې زه 10 دانې ولم چې ستا نښه نږدې راځي که زما. راځه چې وګورو. ښه ګټونکی څوک دی؟ زه. دا ما درنه وګټله خو زما نوم یې غلط لیکلی. وګوره زما نوم هم غلط لیکلی. په دې دوکان کې ټول هنري اثار خرڅېږي. قیمتونه ډېر زیات دي. پرسیپولس خو ایران کې دی؟ هو، خو د هغې دپاره باید شیراز ته لاړ شو. د یو نیم ساعت سفر وروسته دا د شیراز ته راورسېدو. ګلابي اوبو او شنو غرونو ډېره یوه ښایسته منظره جوړه کړې ده. د شیراز ښار هم یو ډېر تاریخي ښار دی او داسې فکر کوي که یو ډېرې پخوانۍ زمانې ته راغلی یم. دا کوڅې ډېرې تنګې دي او ډېر تنګ او ډارونکي ښکاري. دلته موږ یو هوټل نیولی دی چې دا هم ډېر یو تاریخي شکل لري او یو کوچنی فرهنګي بازار هم لري. راځئ چې دا وګورو. دا یې دروازه ده د ننوتلو. څنګه چې ننوځې هسې فکر کوې یو ډېر پخواني تاریخي بازار ته راننوتم. دلته فرهنګي کالي هم خرڅېږي. ډېره ښایسته قالینې دي. دا ټول ډیزاینونه یې د پخوا زمانې په شکل دي. فرهنګي دوکانونه. څومره ښایسته ډیزاین یې کړی که نه؟ لکه په فرهنګ د دې د افغانستان تقریبا یو شی دی. د لاسي صنایع دي. د دې هنري اثارو په لیدو مې د ارباب صاحب نقاشیانې را په زړه شوې. دا زموږ هوټل دی چیرې چې موږ کوټه نیولی او دا بیا لاندې کافې ده. دلته بیا سبایي چې دپاره خلک راځي. خو کافې دومره مزهداره نه ده که ځای چې ښایسته دی ډېر. ځای ښایسته دی که نه؟ کافي مزهداره نه ده. زه زینو پسې ګرځېدم خو ښه دی دومره تاریخي ځي کې دا د لفټ هم لري. تر څو چې زموږ کافي تیارېږي راځئ چې نور ځایونه درته وښایم.
دی نه. او دا د نوروز د خاطره دی. د نوروز دی که نه؟ ډېر ښایسته یو ډیزاین یې وکړ. دا اوږې چې شته یې ښې؟ دا هم د نوروز د خاطره حفظ سین جوړ کړی. ښایسته ډیزاین یې کړی. موږ ته غږ وکړو راشئ ستاسو کافي تیاره ده. Thank you, brother. Is that vegetable? Okay. Yep. ایرانیان ډېره ښه رویه کوي کله چې انګلیسي ورسره ووایي. دا ورته ونه دی چې افغان یم. دا وګوره په مخ کافي چپه شوه. باید زر لاړ شو پرسپولیس ته وایي 1 ساعت لاره ده تر اغېزې پورې. ډېر لرې دی. د شیراز ښار نه تر پرسپولیس پورې پوره 1 ساعت او 10 دقیقې لاره ده. په لاره کې ډېرې ښایسته منظرې دي. که د حقیقت نه تیر نشو د شیراز ډېر ښه خلک دي نسبت د تهران خلکو ته. په دې ورځو کې د ایران سیاسي وضعیت ډېر سخت خراب دی. خارجي اتباع اجازه نه لري چې ځینو ځایونو ته سفر وکړي. دلته باید د ننوتلو لپاره ټکټونه واخلو. ټکټونه مو واغوستل. نن ډېر زیات بیروبار دی. دغلته رستورانټونه دي او فرهنګي او لاسي صنایع خرڅېږي. عینکې به نه وي؟ زه عینکې واخلم ما نه کور کې پټ هلته شته دی. دغلته شته ټول د ښځو دي. وګوره ټکټونه مو واخیستل چې کوم ځای کې یې غواړې؟ مخته ځای لري. او هلته مخته ځای لري که نه؟ مخکې باید ټکټونه ورکړو بعد د هغې نه اجازه لرو چې دننه ورشو. یعنې تر دې ځای پورې بې ټکټ هم صورت لري. دلته هم ځینې کافي شاپونه شته دی او رستورانټونه هم دي. دننه وګورو که نه؟ اصلي دننه دی که نه؟ دا منارونه ډېر جګ جګ دي. ما د شپې چې مطالعه وکړه وایي دا یو منار چې دی تقریبا 20 متره دی یعنې 2 منزله او وزن یې شاوخوا 90 ټنه ویلي. نه پوهېږم چې رښتیا به یې که کوم یو؟ دا هر یو منار چې دی دا هر یو منار وزن چې دی 90 ټنه دی. دغلته یې د دې ځای تاریخ لیکلی او په اړه معلومات دي په انګلیسي ژبه او فارسي ژبه. ګوره پرسپولیس یوناني لغت دی. یوناني لغت دی چې پارس په معنا د پارس او پولیس ښار داسې خو ما ویلي او دا دلته معلومات لیکلی. دا ټول معلومات د دې ځای په باره کې دي چې تقریبا د میلاد نه 850 کاله مخکې دا ځای باندې کار شروع شوی و. یعنې 2500 کاله مخکې دا اوس دی. راځئ چې وګورو دننه څه شی دی. دا د هخامنشیانو په وخت کې جوړ شوی. او دا د هخامنشیانو دوره وه. داریوش یو پاچا و هغې پرې کار شروع. بیا د داریوش زوی او د داریوش نوسي دوره هم تېره شوه خو په دې کار تکمیل نه شو. تر ټولو جالبه دا ده چې د هخامنشیانو مکمله دوره ختمه شوه خو په دې ځای کار تکمیل نه شو او دا نیمګړی پاتې شو. ډېر تاریخي ځای دی. 2500 کاله مخکې داسې معماري او رښتیا هم د نږدې نه ښه جګ ښکاري. نږدې نه جګ ښکاري که نه؟ لرې نه دومره نه ښکاري. ډېر خلک یې لیدو ته راځي حتی د نورو هېوادونو نه. دا ځای واقعا چې ډېر تاریخي دی خو په ځینو کیسونو کې په ایرانیانو باندې ځینې دعوې دا دي چې ځینې تاریخونه یې ځان نه جوړ کړي دي خو دا ځای ته چې زه ګورم واقعا دا تاریخي دی. څو منارونه دې طرف ته دي بیا څو منارونه نور چې دې خواته وګورو دې خواته بیا ډېر زیات منارونه دي یعنې اصلا قصر چې و هلته و دې خواته بیا نورې برخې وې. دا ګوره دلته لیکنه هم ده لوستی شي. دا لیکنه ده دا په بل رسم الخط کې ده. مخکې د دې نه چې اسلامي تمدن ایران ته راشي د دوی رسم الخط فرق کولو. حتی د پښتو او د دري موږ د الفبیتي چې لیکو دا زموږ په ژبه باندې رسم الخط زموږ جدا و. زه چې څومره فکر کوم زموږ او د دوی رسم الخط پخوا یو رقم و. یو رقم. نو
دا خاصه معنا لري زه پې نه پوهېږم صرف دا شکلونه باندې پوهېږم دا زمری دی او دام دا نه پوهېږم چې وزه ده که غرڅه ده غرڅه ده دا په مختلفو دورو کې په مختلف نوم یاد شوی د اسلامي تمدن نه بعد چې ایران ته راغی د چلمنار یا ستون په نوم یادېدو او تخت جمشید دا وروستی نوم دی چې په شاهنامه کې زما په خیال د تخت جمشید په نوم یاد شوی دا وګوره ټول د دروازې دی دا دروازې دي خو دا څومره فکر کوم دا د سالون دننه و که نه نقشه یې ما لیدلی وه انټرنیټ کې اصلي چې دوی جوړه کړې وه داسې نقشه یې وه دلته دا مجسمې هم چې جوړې کړي دي دا خپلې خاصې معناګانې لري او بیا دغه چې و دننه وایي دهلیز و سالون غوندې و په 330 کاله مخکې د میلاد نه سکندر مقدوني دلته حمله وکړه ډیزي ته بیا اور واچولو دا ځای سوځول شوی هم دی یو ځل که د دې ډېره لږه بنام پاتې که نه زه هم دې نه وروسته بیا دوی هم پکې ځینې تغیرات راوستي خو دا فکر نه کوم چې اوس وي پخواني دي ټول دا میخي خطونه چې دي او دا مجسمه هم خرابه شوې لږه ډېرې خراب شوي هم چې یو تاریخ پوه ځان سره راوستی چې دا ټول مونږ ته تشریح کړی دی دلته هم پخواني رسم الخطونه دي یعنې که ایران ته اسلامي تمدن نه وی راغلی تر اوسه پورې به دوی همداسې لیکل کول حتی په افغانستان کې خو د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې کله چې اسلام راغی د دوی رسم الخط تغییر شو په افغانستان کې هم دې نه تاریخي ځایونه ډېر دي خو چې ورته پاملرنه وشي لږه سرمایه ګذاري پرې وشي چې خلک راشي وایي ګوري دا هېواد ته ډېره ګټه رسوي اقتصادي نګاه ټوله څومره خلک راځي د مختلفو هېوادونو نه پاس څه شی دی پاس هم یو ځای شته خلک عکسونه اخلي دا بیا د قصر نه لاندې ساحه ده خلک اجازه لري دلته داخل شي دې خواته موزیم دی هغه تاریخي اثار چې د هخامنشیانو د دورې نه لاسته راغلي دلته ساتل کېږي راځئ چې وګورو لاندې څه شی دی ویل کېږي د میلاد نه مخکې کله چې د هخامنشیانو حکومت و دلته د پارسا ښار و او د پارسا په ښار کې 43,600 نفرو ژوند کولو ځینې خلک ویار اخلي د ویار په واسطه ګوري چې پخوا دا قصر څه رقم ښکارېدو اوس خو صرف تاریخي اثار پاتې هلته یې چوکیګانې هم جوړې کړي دي کله چې دلته د نوروز محفلونه وي یا جشنونه وي نو خلک هلته کیني او دغه یا د جشن دپاره میدان دی دا انډرګراوند دی واټرویز آف پرسپولیس دغه د زمیني ده د اوبو لاره اوبو لاره ورته وایي که نه څه شته دغه ته واټرویز لاندې ډېره تیاره ده راځئ چې ویې ګورو نوره لاره نشته او دغه لاره یې بنده کړې بنده دا د اوبو لاره وه اوس هم اوبه شته دا بیرته د ختو لار ده یوازینۍ ګټه یې دې چې دا وه چې ډېر ښه یخ ځای و پاس ډېر ګرمي ده دا یې هم آخر سر ستړي شو کوم لاره شته خو بنده ماسته دننه هم لاره شته په غار کې به څه کوټه چې شوې دا منارونه وګوره ټول په یو ډیزاین دي که نه لاندې چې کوم منارونه جوړ شوي دي دا هماغه ډیزاین او په هغې باندې سالون چې نه دی جوړ شوی که نه د همدغسې به یې جوړول نیمګړی پاتې شو کار یې پاس هم ځینې مجسمې دي دا هم تر ټولو باره ځای دلته نه ډېر واضح ښکاري لرې نه دومره غټ نه ښکارېده خو واقعا ډېر غټ دی
هغلته قصر دی، دې خواته چې وګورئ موزیم دی، دغلته موزیم دی. اوس به لاړ شو موزیم ته او تاریخي اثار به یې وګورو. دلته د ټولو تاریخي اثارو په اړه لیکنې کړي په فارسي ژبه. معلومات شروع. دومره بیروبار دی دغه څوک لولي. دا یې د تخت جمشید یو کوچنی موډل جوړ کړی. دا هماغه منارونه دي چې ناتکمیل پاتې وو، یعنې د شپې له طرفه همدغسې ښکاري. همداسې ګروپونه یې هم د باندې لګولي وو. دا د هخامنشیانو د وخت کوم حیوان و که څه شی و؟ ته یې لیکلي دي مشپشو. کوم شیان چې پیدا دي هلته لیکلي سترګې آیس دی او لیکس دی ټول شی دی چې دي دلته دا یې میخانې دا پاتې شوني دي تاریخي. یعنې دا هر یو جوړ شوی نشان 2500 کاله پخوانی دی. دا هم د هغې وخت وسایل دي. خدای ډېر نوي نه ښکاري، دا لکه چې نوي جوړ کړي. حتما. او بیا هم همدا خطونه دا یې تا ته لیکلي ویل والا. دا د پخواني وخت کتیبې دي، یعنې د هخامنشیانو د وخت قوانین او دغه پکې لیکل شوي. دلته معلومات دا کتیبه یې ترجمه کړې فارسي ژبې ته. دا نورې تیږې دي چې په دې کې هم د دوی کتیبې لیکل شوي او د هغې وخت حالت بیانوي، او هر یو تیږه په خپل نمبر باندې ثبت شوې ده. په تیر نظام کې د ایران دا تیږې چې وې امریکا ته انتقال شوې د تحقیق لپاره، خو د اسلامي انقلاب نه وروسته چې ایران کې راغی دا تیږې یې بېرته ایران ته وسپارلې. اوس یې دلته د پرسیپولیس په موزیم کې ایښي دي. دا هم نور تاریخي اثار. دا د نور لوښي دي، ظروف دي، د اوبو ظروف دي. دا هم د هخامنشیانو د وخت پاتې شوني دي تاریخي اثار. په آسماني رنګ دی که نه؟ مصري رنګ؟ مصري آبي رنګ او آسماني. دا تور دا مثلا سوځېدلي اثار دي. دا سوځېدلي دي. هېڅ شی لیکلي. دا دغه دی مخکې چې مونږ ویلې که نه، مقدوني سکندر چې کله جیزي ته اور اچولی و دغه پاتې شوني دي. دا نه پوهېږي څومره حقیقت لري. دا هم و موزیم. ټولو خلک کمیږي. دا و زمونږ نننی بلاګ. په دې هیله چې خوښ شوی مو وي. تر بیا ښې چارې. چې لاندې وګورو سترګې دې تورېږي، سترګې دې تورېږي او خپې دې رپېږي. سمندر نو ډېر یارېدلی. متاسفانه دا ته مه خواړه. حرف آخر حرف آخر اینه که دوستم خیلی ترسیده. بسیار زیاد. خیلی حرف آخر چطور یادیم؟ پایین من بازی ماره؟